په کابل کې سوداګرې میرمنې له نړیوال بازارونو سره د نښلېدو غوښتنه کوي. په کابل کې د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې صنعتکارې ښځې وایي په دې ځای کې کاروبار ورځ تر بلې په ښه کېدو دی. پروین یوه له دغه میرمنو څخه ده چې وایي د ښځو ځانګړی سوداګریز مارکیټ دې د نړۍ له مارکیټونو سره ونښلول شي څو تولیدات پر کور سربیره نړیوالو بازارونو ته هم لاره پیدا کړي. در خانه مانده وقت که بود کلی مصروف درس و تحصیل بودن، حالا دیگه مجبور هستن کلشون اندمی دستوزی. با زیادتر خانما که میای شکایتش از است که مردا بیکار است و ما هم کمک دستی اینمی دستوزی میکنیم، از این امرار معاش میکنیم تا خانواده را کمک کنیم. خواست ما از مسئولینی است که بیشتر امی تجارت بین المللی را رونق بده بر خانما تا که اونا امی زحمت که میکشن یک درآمد خوبتر داشته باشن. د هزارګي فرهنګ په نامه د لاسي صنایعو د یوې هټۍ مسؤله نایله الیاسي چې 3 کاله وړاندې کاروبار پیل کړی وایي د تیر په پرتله یې سوداګري ښه شوې ده او زیاتره پیرودونکي بهرمېشتي افغانان دي. خواست ما از مردم خود افغانستان از ایه که امونایی که در داخل یا خارجه اونا باید امزید تولیدات خود از ما استفاده کنه. تولیدات خود از ما رو که استفاده کنه او در رشد خود کشور از ما تاثیر داره. مثلا وقتی که ما یه نویر سرمایه گذاری کنم وقتی او آدم از ما نخره پس یه خانوم هم اونمو مثلا اینمی لباس که دوخنه از امو مصرف خانه میکشنه. اگر او کس دیگه ایره نخره پس این خانوم هم بیکار میشه، ما هم بیکار میشه و چندین نفر دیگه بیکار میشه. اگر هر افغانی که در بیرون یا در داخل از تولیدات افغانی استفاده کنه این در رشد اقتصاد خود کشورمون تاثیر داره. ښځې د کاروبار او زده کړو د فرصتونو په نشتون کې د غنیمت بولي چې بوختیاوې موندلي او د سوداګرۍ په ګټه د خپلو کورنیو اړینې اړتیاوې پوره کوي. ما از اول که یک دکان خردترک شروع کردیم دیگه تا مثلا 3 سال که تانستیم این دکان مثلا گسترش بدیم کلان کنیم. در سالهای آینده انشالله بتونیم دکانهای دیگه بگیریم یا این دکان کلانتر کنیم. خواست از ما از مسئولینی است که مثلا نمایشگاه بین المللی را برای ما مهیا کنند و صنایع دستی رونق بیشتر کنند. مثلا در بازار فعلی کابل یا مثلا افغانستان اوقات کاروبار نیست دیگه، خرید اینجا کم است، اما اگه بین المللی شود بسیار خوب میشه. د کابل په ګډون د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې زرګونه ښځې د لاسي صنایعو، نقاشۍ او حکاکۍ په برخه کې په کار بوختې وې چې په هیواد کې د بدلونونو له راتلو سره سم یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او یا هم بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوې.